बच्चे जो है वो पोलियो से महरूम। دا د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په ټولنه کې د پوهې زیاتولو په موخه جوړ شوی سیمینار دی چې لپاره یې د شپېتو شاوخوا ښوونکي ګڼ شمېر زده کوونکي او روغتیایي چارواکي سره رایوځای شوي دي د ماشومانو د روغتیا لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسف د کاملټ څانګې له لوري د جوړ شوي سیمینار د هدف په اړه چارواکي وایي چې پولیو وایرس په بلوچستان کې په تیزۍ سره خپریږي او تر اوسه په صوبه کې 14 ماشومان پولیو شوي دي ځکه نو ټولنې ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو ته زیاته اړتیا ده چونکې پولیو یو نېشنل کاز دی په پولیو په اریډیکیشن کې چې کوم د ټیچرز رول دی نو د هغه رول ګین کېدو دپاره موږ له دوی سره یو سیشن وکړي چې موږ دوی ته ډېر انفارمیشن د پولیو په وله باندې ورکړه دا کوم را روان کیمپین چې دی په دې کې دوی موږ ته سپورټ راکړي دا نن چې کوم سیمینار وي دا ټوټلی فیمیلز ټیچرز وو د ډسټرکټ چې د مختلف سکولانو ځای راغلي وو او دوی به چې لاړ سي د مختلفو ایریا او کلي او کمیونټي ته به دوی اویرنس ورکړي د سیمې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په پولیو کمپین کې د ښځینه ښوونکو رول ډېر مهم وي سیمینار ته راغلي ښوونکي وایي چې تر سیمینار وړاندې یې د پولیو په اړه دومره معلومات نه لرل دا سیشن چې وو د اویرنس له حوالې څخه د پولیو مهم دپاره ډېر زیاته اهم و موږ ته کم اویرنس راکوي یقینا ګډ ټیچرز د دا سکول غه almost هغه بیخي سر په خلاصو لکه څنګه چې مخکې پولیو مهم کېدی هغه دنیا اویرنس به نه و ټیچرز ته و نه و سټوډنټس ته و لیکن دغه سیشن چې و د دغه په حواله سره ټیچرز هم زیاته اویر سو نو تقریبا زموږ سټرنث زیاته دی 2000 سټوډنټس یقینا اویر سي او د هغو پیرنټس اویر سي نو تقریبا دا به یو زیاته امپیکټ اچوي د پولیو مهم په حواله سره د ژوب سیمې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې په ټولنه کې د ښوونکو رول ډېر مهم وي د پولیو مخنیوي په لړ کې به د داسې معلوماتي سیمینارونو او غونډو لړۍ نورو سکولونو ته هم وغځوي تر ګردو غټه ذمہداري زه خپل د ځان مسمرم چې زه خپل په سکولانو کې دارنګه ورکشاپس او سیمینارز اور ارینج کم چې زموږ ټیچرز ته او زموږ کوچنیانو ته اویرنس ورکړي او په دغه کې ایز ا ټیچر زه دا یم چې د هر ټیچر دا ډېر غټ کردار دی له تعلیم سره سره چې دی قسم په معاشرې کې چې کم مسایل دي په هغه مسایل بیداره کون اجاګر کون او په هغه کې د دوی خپل رول ادا کړي د یو پیغام چې موږ د یو ټیچر په ذریعې چې څو نشه رسولی سو ماته نه یې چې هغه به بل څوک دوی نشه ورسوي په بلوچستان کې په تیزی سره د پولیو کیسونو ریپورټ کېدلو او د ویکسین په اړه په ټولنه کې د معلوماتو خپرولو په موخه د یونیسف کاملټ څانګه په ډیره منظمه توګه کار کوي چې هدف یې د خلکو په ذهنونو کې د ویکسین په اړه د منفي تبلیغاتو مخه نیول دی رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا کوارټر